السلام علیکم. ځینې ونې بوټي داسې دي چې هغې سره ګم جوړیږي. ګم چې موږ ته په اردو کې ګوند وایو او پښتو کې ته موږ چیړ وایو. نو هغې کې مختلف بوټي لکه خرماڼی بوټی دی، خوباني چې ورته وایي، الوچۍ، الو بخاره، کیکره او پلوسه. داسې نور بوټي هم دي چې د هغې ګم چې کوم دی، ګوند یا هغې چیړ انسان صحت لپاره ډېر زیات فایدهمند دی. هغه په دیسي دوايانو کې استعمالیږي، نسخو کې استعمالیږي، په طب یوناني کې هم استعمالیږي، په چاینیز طریقې علاج کې او په آیوریدیک طریقې علاج کې هم د هغې نسخې جوړیږي او دوايانې جوړیږي. زه چې کوم دی اوس موجود یم، ما سره د خرماڼۍ او د الوچو بوټي دي، ګیر چاپېره دي، تاسو ته زه ښیم. نو په دې کې چیړ شوی دی، نو د دې چیړ له کومې نسخې جوړیږي او په کومه طریقه استعمالیږي، هغې زه تاسو ته بیانوم چې کوم فایدې تاسو له هغه درکولی شي. دا قدرتي څیزونه دي، لکه دا چیړ شولو یا ګلونه شو د بوټي، پاڼې شولې، نو دا د انساني صحت لپاره ډېر زیاتې فایدې لري. او کله هم چې موږ فطرت ته نږدې ژوند تېرو، زه تاسو ته اکثر وایم، نو بیا به د ډېرو مسلو نه موږ محفوظ یو انشاءالله. نو کم نسخه جات چې زه تاسو سره شیر کوم، په دې خامخا عمل کوئ، تاسو به انشاءالله ډېر زیاته فایده کیږي. او که ستاسو سوال وي نو بیا ماته خامخا تاسو کمنټس کې ویلی شئ. په یو نسخې په استعمال نه پوهېږئ یا څه هم مسله وي، تاسو سره ماته کمنټ کې تپوس کولی شئ، انشاءالله به تاسو له جواب درکوم. د ګوند نه یا د چیړ نه چې کومې نسخې جوړېږي، هغه تاسو ته ښیم. خړومبې څو فایدې دي هغه ځان سره نوټ کړئ چې ګوره، یو خو دا جوړونو دردونو کې ډېر زیات فایدهمند دي. د دې نه چې کوم نسخې جوړېږي یا د تاسو خوراک کوئ، نو جوړونو درد دپاره ډېر ښه دی، د پټو دردونو دپاره، د ګرمۍ په موسم کې یخوالی ورکوي، دغسې دا انرژي ورکوي، توانایي چې کوم دا طاقت چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا کوي، سټیمنا سیوا کوي. د خرماڼۍ چیړ چې کوم دی دا هم فایدهمند دی او د الوچۍ هم فایدهمند دی. کیکر چې کوم ببول ورته وایي، هغه خو ډېر زیات فایدهمند دی، هغه په دیسي نسخو کې استعمالیږي، خاص کر نارینهو کمزوري شی کې استعمالیږي، ډېر ښه رزلټ ورکوي. نو خو د خرماڼۍ او د الوچۍ د پلوسه کیکر د دې دا ګم چې کوم دی، د دې د ګون یا چیړ دا محفوظ دی لږه، مطلب چې کم مقدار کې استعمال شوي نو فایدې ډېره ده او نقصاندې اثرات یې نه وي. خو داسې نورې ونې چې کوم ذکر چې ما نه دی کړی، نو هغه کوشش کوئ تاسو مه استعمالوئ، ځکه چې هغې بیا کېدای شي مضر اثرات وي. د دې خوراک چې کوم دی د سکین دپاره ډېر ښه دی. څه ګوند داسې وي که نه، څه چیړه د ونو چې هغه صرف دوایانو کې استعمالیږي یو خاص طریقې سره، او څه ونې داسې وي لکه څنګه ما تاسو ته ذکر وکړو، کیکره، پلوسه او د خرماڼۍ، الوچۍ، نو دا تاسو خپل ځان نه هم استعمالولی شئ. د ګوند یا د ګم استعمال د سکین دپاره ډېر فایدهمند دی. بل نارینهو دپاره ډېر زیات بهترین دی. د کومو نارینهو مردانه کمزوري وي، لو سپرم کاونټ وي ورته، اولاد یې نه کېږي، نو هغې دپاره هم دا نسخې استعمال ډېر فایدهمند دی. هاضمې دپاره هم ښه دی. د کومو خلکو قبض وي، کانسټیپیشن، هغې کې هم ښه کار کوي. جوړونو درد پړو ته څنګه ما تاسو ذکر وکړو، نو ډېر زیات بهترین دی. خو په دې کې به څو احتیاطه کوئ. یو خو به د دې مقدار سیوا نه خورئ، تاسو کم مقدار کې چې کوم تاسو ته ووایم هغه مطابق مقدار به استعمالوئ. بل چې کوم زنانه امیدوار وي، پریګننټ وي، نو حمل دوران کې د استعمال نه کوي. وړو ماشومانو دپاره استعمال بهتر نه دی. بل د کومو خلکو الرجي وي، نو د الرجي مریضان دي هم د دې استعمال نه کوي. باقي د هر څوک د دې استعمال کولی شي او د دې د فایدې حاصلولی شي. د دې صحیح طریقه چې کوم ده، د دې ګوند یا د چیړ هغه داسې ده چې تاسو به چیړ واخلئ، یو چمچ کافي وي یا 2-3 دانې چې دا کافي وي. هغه به د شپې تاسو اوبو کې واچوئ او ټوله شپه به پروت وي، بیا چې سهار نرم شي نو هغه به تاسو په پۍ کې، تړمو پۍ کې بیا مکس کوئ او هغه به وڅکئ. دا یو ګیلاس پۍ کې دا 2-3 دانې چیړ چې کوم دی، دا د کیکر چیړ تاسو اچولی شئ، د پلوسې یا د خرماڼۍ، الوچۍ چې کوم هم تاسو ته میلاویږي، نو هغه تاسو استعمال کولی شئ. خو 2-3 دانو نه سیوا به نه استعمالوئ، ډېر زیات مقدار کې بیا مضر اثرات لري. د دې چیړ صحیح استعمال چې کوم دی هغه دا دی، لکه ګوره چاته مردانه کمزوري وي یا پټو طاقت دپاره، جوړونو طاقت دپاره، یا نور چې کوم جسماني مسلې د هغې دپاره د استعمال داسې طریقه ده چې بهترین طریقه هغه دا محفوظ طریقه، چې د خرماڼۍ یا د الوچۍ یا د دواړو مکس به ډېر بهتر وي. که یو 2 دانې د الوچۍ، الو بخاره د ونې چیړه ګم، یا سره 2 دانې د خرماڼۍ، دا 4 دانې شو، 3 یا 4 دانې کافي وي. هغه تاسو د شپې نه په اوبو کې واچوئ او هغه دې ټوله شپه پروت وي. داسې چې ټوله شپه پروت وي، هغه به نرم شي. چې نرم شي نو دې خوا لږ راوړه، دا چې نرم شي، سهار چې بیا تاسو راپاسئ، یو ګیلاس تړم اوبه کې، دا به پکې حل کوي. صحیح ده. وګوره تاسو کتلی شئ دا چیړ ډېر مزېدار دی. نو چې دا سهار نرم شوي اوبو کې، یو ګیلاس تړم اوبه کې به تاسو دغه 4 دانې چیړ چې کوم دی هغه به په پۍ کې واچوئ، مکس پې کوئ او بیا پکې یو چمچ شات واچوئ، مکس پکوئ، خالص شات چې کوم میلاو شي تاسو ته.
دغه نسخه چې کوم نه تاسو استعمالوي د پي والا د چیړو والا او یو چمچ شات والا یو خو بس تاسو مردانه ویکنس نه راځي کمزوري به نه راځي د ملا درد د خپو درد به نه راځي پټو کې به طاقت وي جوړونو دردونه هم ختم شي انشاءالله بل هاضمه به صحیح وي خېټه چې کومه سخته وي کانسټیپیشن وي چې هغه هم ختم شي سکین ورسره ډېر زیات تروتازه شي نو ډېر زیاتې فایدې دي خو که تاسو دا مقدار صحیح وساتئ مقدار سیوا کوئ به نه او کوشش کوئ چې یو ورځ تاسو استعمالوئ یو ورځ پرېږدئ او کم از کم 40 ورځې پورې دې استعمال کوئ نو چې تاسو 40 ورځې پورې دې استعمال وکړئ نو انشاءالله دا فایدې به تاسو ته میلاویږي دا چې کوم ونه تاسو ته ښکاري دا خوباني ده اپریکاټ چې ورته وایي خرماڼۍ ونه ده او داسې هغه طرف ته خرماڼۍ ونې دي دا چې کوم بیکګراونډ کې ښکاري دا وګورئ تاسو نو دا د الوچۍ ده د دې دواړو چیټ چې کوم دی هغه صحت له فایدهمند دی نو که هغه د الوچۍ وي او که د خرماڼۍ وي خو که دا دواړه مکس وي نو بیا ډېر پرفیکټ کمبینیشن دی جوړیږي رزلټ بیا ډېر ښه وي د دواړو یو ځای ځکه چې دې کې ګرم او تاثیر والا او یخ تاثیر والا وي که نه د الوچۍ هغه یخ تاثیر ورکوي او د خرماڼۍ والا ګرموالی ورکوي دا چې یو ځای شي نو بیا رزلټ ډېر بهترین شي نو دا تاسو بیا په یخنۍ موسم کې هم استعمالولی شئ او دا فایدې ترې حاصلولی شئ امید دی ویډیو مو خوښه شوي که داسې مستند معلومات تاسو کتل غواړئ نو زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي زما دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي الله دې د ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي آمین الله حافظ